لا حول ولا قوة الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت په کار راځي او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختموي. ډېر خلک پریشان وي، یاره جي ما ته خو لویه پریشاني ده، دې سره څوکم د هغې دپاره دا دم دی. ډېر خلک وایي بچي مې نشته، څوکم دې دم دی. ډېر خلک وایي مال مې نشته، برکت پکې نشته، دې دم دی. ډېر خلک وایي قرضدار یم، زما قرضه به خلاصه شي، لا حول ولا قوة الا بالله دې دم دی. ډېر خلک وایي نیکۍ ته مې توجه نشته او شیطان په مخه کړی، لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. ډېر خلک وایي بې کس یم، بې څوک یم، هېڅ یار و مددګار مې نشته، خلک را باندې ظلمونه کوي، لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. قسم دې د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته، خو که سړی د دې د وینا په وخت کې له خیال وساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي. دا زه نه ویم، حضور پاک فرمایي. د دواړو جهانو سردار فرمایي په بیهقي شریف کې حدیث دی او حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا نبی علیہ السلام نه نقل کوي. حضرت ابو هريره فرمایي چې حضور پاک فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء. وی دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی، د یو کم سلو بیمارو دارو دی. دارو ایسرها الهم. وی پټولو کې رکوټي بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته د غیرو سبب هم نه معلوم. نن سبا خو ټینشن وته وای او پریشانی وته وای. په پریشانی کې څومره خلک مبتلا دي، څوک د مال په پریشانی کې مبتلا دي، څوک د رشتو په پریشانی کې مبتلا دي چې زما د بچي او زما د زامنو لونو د خېځه کې رشتې وشي، دا ډېره خبره ده. څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشان دي، څوک د خپل رشتې په طلب کې پریشان دي، څوک د بیماری په طلب په شفا کې پریشان دي، چاته کور کې جګړې دي پاغې کې پریشان دي، څوک یو وزر دي پریشان دي، چاته د مقدمو پریشانی ده. دا د دې دا وی رکوټي مرض دی، دا دوه کم سل غټ مرضونه دي. دا پریشانی ورکوټي مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله دا غي د پاره علاج دی. او معنی څه ده؟ معنا باندې ځان پوهې کې معنی خپل حضور پاک ښودلې ده. یو صحابي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، یو کتاب دی د حدیث مسند د بازار وته وایي، په هغې کې دا حدیث نقل شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه، بلکې حضور پاک ورته فرمایي وی اتدري تفسیرها؟ وی د لا حول ولا قوة الا بالله په معنا پوهېږي؟ عبدالله ابن مسعود ورته وایي الله ورسوله اعلم، الله او رسول ته پته ده، ما ته خو معنا نه ده معلومه. نو حضور پاک ورته دې معنا په خپله بیانوي. ولا حول عن المعصية الا بعصمة الله. دا هر ګناه نه بچ کېدل بې د الله تعالی په توفیق نه کېږي. ګناه نه، پریشانۍ نه، تکلیف نه، درد نه او هر قسمه ټینشنونو نه بې د پروردګار د ذات نه بل څوک بچ کول شته نه. دا یو معنا شو. ولا قوة على الطاعة، لا قوة على العبادة، لا قوة على عمل، لا قوة على الطاعة الا بعون الله. او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې، یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې، نو په دې طاقت چې درکوي څوک به درکوي؟ الله. دې معنا شو. دا لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو او دا حقیقت دی. قسم دې داسې ځای کې بغیر چې اس به څوک نشي خلاصولی، څوک به خلاصوي؟ یا الله. حضرت ابراهیم علیه السلام ته ګوره اور ته وغورځېد، نمرود ورته اور بل کړی دی. نمرود دومره اور یې بل کړی دی چې په هوا کې مارغه پې د پاسه نشي الوتې، داسې اور دی، نږدې والا څوک نشي راتلی. په دې چل نه پوهېږي چې د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه وغورځو، په دې چل نه پوهېږي. ځکه که دې غورځو نو خو مونږ بیا غورځو، نو چې مونږ ورنږدې کېږو خو دا اور هم سوځوي، دې سره څه وکړو؟ دومره خطرناک اور. یو میاشت لګیا دي خلک او اور راوړي او خشاکونه راوړي او لرګي راوړي او میدان یې ډک بل کړی د اور نه. په چل نه پوهېږي چې زه څه وکړم، په دې طریقو چل نه ورځي. او فرشتې پریشانه دي، فرشتې الله ته درخواست کوي پروردګاره مونږ څوک وو، مونږ ته حکم وکړه پروردګاره ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دقه یو تا مني بل څوک نشته، نو ټول مشرکان دي، شرک کوي، دقه یو بنده دی چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځولی کېږي او دونه خطرناک اور. الله مدد یې وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي، الله فرشتو ته ورشئ تاسې مدد وکړئ. یاره که دنه غواړي مدد الله. یو فرشته راله د باران، وی ما الله نه اجازت غوښتې دی. ابراهیم علیه السلام ته وایي الله نه مې اجازت غوښتې دی او که ته اجازت راکړې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی، که ستا خوښه وي نو اوس به یو ساعت سره ورېځ راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پرې مړ کم ختم به شي، که ستا خوښه وي. نه زه خو دا نه ویم. ولې نه وی؟ دې کې دې غورځوي اسوی الله اعلم بحالي، ربي اعلم بحالي، پروردګار زما په حال خبردار دی. تا نه امداد غواړم، الله له ولې نه غواړم؟ را لېږلې بېشکه ته الله، خو زما الله شته که نه، الله نه به مدد غواړم. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې په روغ صحت بې د پروردګار د ذات نه بل څوک نشي کولی. الله نه به مدد غواړم. بله فرشته راله، وایي زه غرونو والا فرشته یم، زما په طاقت کې الله دا اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه وی دا اوچتولی شم راقولی شم، یو غر به اوچت کړم په دې اور د پاسه به کېدم، ما اجازت راکړه. وایي د اجازت تاله نه درکړم. غورځوي دي په اور کې، ما الله نه اجازت غوښتی دی، خو ستا راځی پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه. وایي ربي اعلم بحالي. تا ته ولې ویم؟ الله ته ولې نه ویم؟ ابراهیم علیه السلام خو ابراهیم علیه السلام وکنه. قرآن کې الله وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. په ماشوموالي کې دله موږ پوهه ورکړې ده. بعض انسان ماشوم یې الله ولا پوهه ورکړي، عقل ولا ورکړي، سوچ ولا ورکړي، پوهه ولا ورکړي. بعضې بوډا سپینګري شي، عقل پکې نه، پوهه پکې نه. بله فرشته راله، وایي زه د باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشته، ما له الله د اختیار راکړی دی. څومره طوفان چې راولي دا زه راولم، څومره باد چې راولي دا بادونه زه راولم، طوفان زه راولم، سیلی زما په وس کې دا زه راولم.
ما ته حکم وکړه الله نه اجازه غوښتې خو ابراهیم نه تپوس وکړه اوس به داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به ورخور کړم دا چل ماله راځي ټول د نمرود قلا د نمرود قوم د نمرود بنگلې د قوم خلک دا بدل ټول نیست او نابود کم دا بدل الله ټول سوزم ګوره څومره مضبوط طاقتونه دي وسره دا مونږ ته ملو شي د دشمن په مقابله کې مونږ یو خوشابه د اوس راځي چې بیګار راغلي خبرې کړي دا غر والا فرشته ته اوس راغلي که پرون راغلي چې دا غر دوی چت کړو د دشمن په اثر دی خو دی دا ته لګ لیټ شو کنه پرون پکار وا مونږ به فورا دا جمله استعمال کړی وا حضرت ابراهیم علیه السلام مکه ټکی وای ربي اعلم بحالي زما رب زما په حال خبردار دا عقیده په دې جوړه چې لا حول ولا قوه الا بالله خلاصې به د خدای نه بل څوک نشي کولی او طاقت مندون کې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته دا طاقت بدل الله پیدا کوي خنوس به اورته څنګه ورځي نو بیا شیطان حرامي ولا راغی شیطان وته چلو خو اگر دوزخ مچون لیدلې وي یو ټال جوړ کې او دې پکې کېناوي او ټال له جوټا ورکې د اور دې من سبب ورنيږي ټال ولا جوړ کړو ټال او مچون غوندې او پاره کې ابراهيم عليه السلام کېناو او بیا ظالمان دومره چې ابراهيم عليه السلام بربندم کې جامع هم تل کړل ځکه دشمن یې تذلیل ولا کوي او ټال بیا نو چتيږي فرشتي د رحمت راغلي دي او ټال یک لک نیولې دي بیا شیطان ورته وي سرتور سرخه دراوله دا ټال بوچت شي جنہ کې راوستلې سرتور سن هغه خپل غډا مډا شروع کړه فرشتي د رحمت لاله کوم ځای کې چې زنانه سرتور سری د رحمت فرشتي ته نه ټینګي اغازي او ابراهيم عليه السلام یې اورته ورغله د نمرود دا ګمانو چې دا اور ته رسیدل او د سودیدل د دلو خلک کېدل سم دي اور ته تلل او د ابراهيم عليه السلام په اور کې ګلې ګلزار سمېدل سم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اورا يخبش ګوري معتدل يخ چې تکلیف ولا ورنکي مری غوندې ودا سواد د کلام او د برا غرونو په شان یخني پیرانه ولې ګوري په قلار چې صرف دومره چې دتا د اور تکلیف نه او بلکې علما لیکي چې جبريل عليه السلام راغی د مرګرتیا لپاره ور سره په اور کې کېناست د جنت یو خپل باغچه وته خدای په اور کې دنه جوړ کړه او به وته خدای د اور په میانس کې را پیدا کړل او دا میوي بوټي وته خدای د اور په میانس کې را پیدا کړ وای اوس به د الله د ذات نه بچ کون کې بل سوچتا اوس نشته اور وته ګل ګلزار لا حول ولا قوه الا بالله معنا ده د دشمن د عذاب نه بچ کون کې به د الله د ذات نه بل څوک نشته یو د الله ذات نه بل بچ کوي بل څوک نشي بچ کولی بلې مرحله ته ګوره بیبي د پلار روان د هجرت کوي اوس غریب بیبي ساره ور سره ده د ترلور امداو د بني کام تړلې د بیبي امدا او خشته خوبصورت ده لار کې یو بادشاہ دی ظالم بادشاہ دا سه ظالم بادشاہ دی چې هغه د څوکیداران بلارو کې کینولیو او چې چا سره خدای بس دا خاون ولا وجنه او خدای مال راوله ابراهيم عليه السلام ته پته ولګیدا چې دا خو په لوی غم وړیدم بیبي ته وای دا څه کار دی چې ته زما خدای نه دی خاون دی خو په شریعت کې مو تارور خورم یو ګوري ښا ځکه دیني خور مې ټول د آدم عليه السلام اولاد یو ته مې خورې مخکې کوی کړه نو که تا نه د بادشاہ ته پوښتنه کیه د بادشاہ کارندگان دا ورته مو چې دا سړی مې خاون دی ورور مې دی ولې ټول مسلمانان جوړ خويندې او کمانه ته پوښتنه نو دا ورته چې دا مې خور ده ولې کدا ښکار شي چې دا خاون دی او دا مې خزه ده نو بیا ګوري ما درنه وجني او کدا وته پته ولګي چې نه زه ضرور ته مې خورې نو دا د مرګ خو بچم کړه اخلي خدای سم رانه اخلي او دا د مرګ بچ ډیر ښه اغه د بیبي ته بوتله هغه ظالم بادشاہ بدعمل بادشاہ چې بویتلا دروازه ورپسې بند کړه دروازه بند کړه او هغه نیت لري چې ته لاس ورواچي بخاری شریف کې حدیث دی ګوره صدا سي ناشوړه خبره نه ده د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاس یې څنګه دیلا وروړه بس پرې وته بادشاہ پزمکه په چا تکلو الاوړه پرې وته او د فالج خدا په منده فالج نه دي د قصې لاس خو باندې فالج وو چې غي دې بيبي ته ما ته خیر وکړه او ما ته دوا وکړه بس پرې دم دی دا مسلمان کې رحم زیاتی بیا او بیا د پیغمبر بیبي کې رحم زیاتی نو دوی وته کنو بیا ټیک شو ټیک شو یره دا جو معلومیږي دا چې اتفاقا څه بیماری راغلی و بیا کوشش کړي لاس ورچي بیا ما چل پیوش بیا وی بس ما نه غلطي شو دې الله معاف ک بیا باندې کو وی خماف مکړي بیا ټیک شو چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو شیطان کو سړي پسې ختی بیا لاس ورچاو بیا ما غسه پرې وته یره وی بعد دا مې دریم ځل بیا بدل لاس ناچم اوس به معاف کا وی بیا مې معاف کړي هغه نو کرام ته وی راشه دا بیبي بوزه بس او یو خدمتګار مولا ورکړه د بیبي هاجرې په شکل کې دا بیبي هاجرې دی ولا ورکړه باج علماوی د بادشاہ لوري وته وبخله او سو بیبي د بادشاہ ابراهيم عليه السلام له بیبي ساره رااله خو بیا په دله کې کشمکش سوچو چې کزرې هم د خپل خاوند ته وایم چې مال د بادشاہ ګوتې نه دی را رسیدلې خو بیا هم زما د خاوند په دله کې خامخا دغه پکې وي شک پکې وي په ما خامخا زما د وجه بغږ نه کوي لیکن خامخا له پریشان چې زما د خدای ته سړی په دې خپکیږي کنه چې خدای بل ثبوت یې چې څنګه رااله نو خاوند ته ابراهيم عليه السلام ته وی ابراهيم وی الله دا غظالم سکیم نه کاوه مال ګوتې نه دی راوړي ابراهيم عليه السلام ته سوي او جلله بیبي ساره جاړما ما ته الله ټول منظر خولې ناس دلته ارسل کده شیشه مالی دل هغه سره چې درې ځله څه شوی دي او تا معاف کړی ارسل مالی دل زه مطمئنه چې تعالی دا غوته دې را رسیدلې دې تکلیف نه بچ کون کې دا څوک اوسه الله بس څوک نه ابراهيم عليه السلام د بیبي په دغه وخت په کار راتون کې دا څوک دی الله قسم دې ګوره چې څه قسمه تکلیف درته رسیږي مخلوق پر دا الله ته سوال کوا مخلوق پر دا الله ته زاری کوا اعتماد بر وسه په الله کوا ارزه بدل رسیږي دا نشته چې الله به یو ځای مدد کوي او بل ځای باندې کوي دا کوټه کوټه به مدد کوي دریاب په ویخ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی هر ځای باندې مدد کوي کړی دی کنه لیکن کپ په ګیړه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی غنی لوی دریاب
یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او یو مریی دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې وغورځو چې ویې غورځو اوس په عقل بچ کېدل شته عقل باندې دا کوم ځای بچ کېږي یو کب خدای جوړ کړ شا به ځان به وررسی چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي کب په تیزۍ راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد کب خولې ته نیغ وردن نه کړ او شخوند به هم پرې نه وی نیغ به یې تېری نیغ د کب ګېډې ته ورسېد عقل څه وایي ډاکټري څه وایي طب څه وایي ساینس څه وایي دا ټول دلته ناکام دي هغې وایي نه سوال نه پیدا کېږي د کب په ګېډه کې به جمدي سنګ پاتې شي دا کوم ځای کېدی شي د کب ګېډې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکړی د دریاب د ټول څومره دریاب کې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام کو هم جیل کې پروت دی جیل زغلي کوټه کې پروت دی کوټه زغلي او د کب دا ګېډه والا خدای لکه د شیشې په شان کړه چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دې وویني د دریاب ګوټونه ګوټونه وویني او په هغې کې څه وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین د دې مطلب او د لا حول ولا قوة تقریبا یو شی نه لا اله الا انت سبحانک خدایا یو ته ګوري بل څوک نشته بچ کوونکی به ستاره ذات نه بل څوک نشته الله د هر ابن پاک غلطی د ما د پروردګار داسې اواز به کوي چې د عرش فرشته د دې اوه اسمانونو د پاسه د اوه اسمانونو نه ګیر چاپېره عرش دی عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لرې دی لکه ځمکې نه چې د اسمان څومره لرې دی بیا دویم د هغې نه دومره لرې دی بیا درېیم څلورم پنځم شپږم اووم بیا د الله عرش د هغې نه دومره لرې دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې چې څونه فاصله ده او بیا د الله د عرش د پاسه کرسي ده د عرش فرشتې الله ته درخواست کوي الذین یحملون العرش عرش یې نیولی دی یا الله یو داسې د زارۍ اواز مونږ اورو دا مونږ چاته نه دی اورېدلی قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي دا به نه وي چې الله ته نه خبرېږي لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه موبایل ازاد کي دوه کسان درې کسان په کوټه کې خبرې کوي ټول هلته اورېدی شي اورېدی شي که نه شي اورېدی بیا نن سبا خو هغه بل شی هم راووت که نه څه ورته وایي انټرنېټ کې هلته کې په لندن کې لس کسان ناست دي کیمرا ورته مخامخ ته او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی هغه ټول درته ښکاري د هغې خبرې مه اورې اوس هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه ته چې دلته څومره نیکي کوې په هغه سکنډ نه پروردګار خبر دی ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي هر څه نه خبر نو هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلی غوندې دی ډېر رو اواز دی او ډېر د زاری اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی الله دا اواز د کوم ځای نه راځي وایي دا مې یو بنده یونس نیولی دی الله څه چل دی ورسره دریاب ته مې رسولی دی او اوس دې وخت کې کب د دریاب اوومې ځمکې باندې پروت دی اوومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده او د یونس سر د په هغه کب په ګېډه کې دننه د هغه کب په اینه د پاسه ماته په سجده پروت دی دا چغې راته وایي ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی الله خو دا څه خبردار او د په جګر د پاسه سر لګولې د کب دغه اینې د پاسه او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا الله ته خلاص کا پروردګار د خو بچ کا دا د دین مسله مو ورې د نیکانو خلکو مرسته فرشتې هم کوي دلته کې چې کم نیک سړی وي په هغه تکلیف تېرېږي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه فرشتې الله ته درخواست کوي کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې ته الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړه دې حالاتونه الله فرشتې خبروي نیک سړی دی حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی نیک سړی او دا هغه یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي زیاتې ورسره کوي په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي دپاره مقرر دي هغه حورې هلته وایي ښځې خدای دې هلاکه کړه زموږ دا خاوند ولې تنګ د سره ولې ظلم کوي دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی در نه به را جدا شي موږ له به راځي قاتلک الله خدای دې هلاکه کړه مشکات شریف کې حدیث دی هغه فرشتې پروردګار ته سوال کوي الله ته خو دې بچ کړه معافې کړه الله کب ته حکم وکړه راولټی کړه په غاړو باندې راوغورځو رب ذوالجلال څه وایي فلولا انه كان من المسبحين لذبس في بطنه الى يوم يبعثون کله په دې کب په ګېډه کې زه نه یادولې نو تر قیامته پورې به مې دې کب لم جون ورکړی و دلم دغه دریاب کې به مې ګرځو راګرځو وایه که د خدای نه لوی زور د بل چا شته نشته قسم دې ګورې هر څه د الله په زور کې دي غټې زه کله سوچ کوم د شپې خوب نه راځي او سوچ کوم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب خدای دې سپوږمۍ ته دې وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړې څوک یو بلف نشي جوړولی همیشه دپاره نشي رڼا کولی پروردګار دې ځمکې ته دې وګوره دې نور ته دې وګوره الله دې ستورو ته دې وګوره پروردګار دې کائناتو ته وګوره دې انسان ته وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړې دی دې شکل ته انسان وګوره الله د شکلونو کمی هم در سره نشته یو مور نه دوه بچي پیدا کړي د یو شکل یو شانتي او د بل بل شانتي د یو رنګ یو شانتي او د بل بل شانتي بټۍ کې په یو قالب کې خښتې جوړېږي یو شان جوړېږي فرق پکې نه یو قالب نه دی خدایه څلور پنځه شپږ لس بچي راویستل او د ټولو شکلونه د یو بل نه جدا رنګونه د یو بل نه جدا خویونه د یو بل نه جدا قدونه د یو بل نه جدا یو مخکې مري بل وروسته مري یو نیک یو بد دا څوک کوي جواب راکړي الله کوي روغ رمټ سړی وي داسې بیماري پرې راولي چې نه چوڼې کې نه چوڼ حیران یې ورته خلک او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به سلو ته شپږو شلو کالو ته ورسوي دا څوک کوي الله دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده دا چې لګیم دا د دې معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله هر تکلیف نه بچ کوونکی به د الله د ذات نه بل څوک نشته تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی د تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی طاقت چې موږ له خدای را کړی دی د لاسو کې طاقت سترګو کې د لیدو طاقت وګونو کې د اورېدو طاقت جبه کې د وینا طاقت دا چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی ولا قوة الا بالله الله د امداد نه بغیر هیڅ طاقت نشته روغ رمټ سړی وي ښه پهلوان وي لاسونه ټیک پې ټیک وجود ټیک او ناګهانه فالج به وي هغه خشته انسان ښکلی انسان فالج و ته چل پې وچو جي فالج و خپې نه کونټۍ جوړه شو خپه راکږه شي بلې ورپسې اوچتی داسې ده که نه
لاس کوک شي کوک سمسه بلې ورپسې اوچتای هغه خوله چې د په خپلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پکاو او خپلې خبرې به یې کولې هغې نه ډیوه جوړه شو لاړې دې بیګي بل والا خوله پاکوي رښتیا ده که نه ده هغه انسان چې بلې په اوږه ګرځاو نن ابل په اوږه ګرځوي خولې نه لاړې بیګي پوزه بیګي لاس پالج خپه پالج واله ایرونو روغ صحت د چا په اختیار کې دی الله او مرض د چا په اختیار کې دی دا د لا حول ولا قوت الا بالله معنا ده دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده لا حول ولا قوت الا بالله سخته کې په کار باندې څوک راځي نه د زوی پکارېږي نه د لور پکارېږي نه د ډاکټر پکارېږي دا ظاهري اسباب دي دي کې که خدای مدد وکړه خو ډېره ښه ده که سم نشته د کوفه کې یو سړی تاجر و سوداګر داسې تاجر و چې ډېر امانتدارو خلکو به ورسره خپل مالونه امانت یې ښودل یو ځل د تجارت لپاره یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي پیسې دولت څخه واخېستل او روان شو د کلي نه چې بار د کوفې نه چې لږ بار ووته روان شو یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی ده ته اشاره وکړه چېرته دی وي زه فلانکي ښار ته ځم وي ما به ځان سره بونه دی یو اشرفی به درله درکړم دینار اشرفی دا به درله درکړم او ما ځان سره د ملګري به دې شم د سفر د ډېره ښه ده چې یوازې ځمه نو راشه دې به ځان سره سور کړم نو دوه فایدې به حاصلې شي یو خو به یو اشرفی والم قریبه تې والم او دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده را سور شه ځان سره سور که اشرفی تې واخېسته روان دي ګپ شپ لګوي هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی هغه مرته ځان نه نیک سړی جوړ کړی اوس هم بعضې خلک داسې کوي موټر کې چا سره وخېږي چې سمنځ یې بولي یا موټر ته والي یا دې مړ کړي یا وتښتوي چې سمنځ یې لاړل لارې دوه دي اوس دا سوداګر په عامه لار اوس تېغ روانېږي دا چې کوم دویم ورسره سور شوی دی او دې په دې دویم په دې لار ولې نه دی سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه وایي نه دا خو ما ته معلومه ډېره لنډه لار ده ډېره نږدې ده ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده او دا ډېره لنډه لار ده دې ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګوي چې سمنځ یې لاړل هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه لوی ځنګل دی خطرناک د انسان هډوکي پراته دي د انسانانو کوپړې پرتې دي د وینو نښې پرتې دي او دا شاته کرایدار چې کوم د فورن دغه اسنه ودنګل او پر املا کې یو خنجر پټ کړی لوی خنجر دوه مخي دی هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته یې راکوشه او سوداګر غریب حیران شو کوشه پرېږدم دې چې خدایه دا څه په مصیبت او په غم باندې ووړېدو دا څه وشو دا سوداګر ورته داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی که مال ما نه واله دا اسم ستا دا مال هم ستا چې څه دي ما ولټوه خو ما پرېږده خدای ته وګوره وایي نه اول به تا وجنم دا مال به وروستو عالم چې تا پرېږدم خو ته به سبا ما پسې خلک راولې زما نشاندهي به وشي زه به خلکو ته معلوم شم اول نمبر به تا لالم وج نمبر یې هغې نه پس به مال سره ګورم دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی را باندې مضبوط دی چاړه ورسره د تقدیر ته نه شم نو بس اوس دغه وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي اوس الله به راځي دا کوم وخت چې دا ګاډي وجنګېږي که نه معمولي ډغره وخوري نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي الله خیر زلزله کې را شي که نه نو فورا دی وي الله خیر دریاب کې خوا وخورېږي که نه نو دی وي الله خیر د فطري تقاضا ده دا نفسیاتي اثر دی زړه کې به دې راځي چې بچ کوونکي ذات ګورې والله دې بل څوک نه دی نو دا سوداګر دی وخت کې وایي چې لا حول ولا قوت الا بالله د دې مفهوم دی ښه او د الله نه بغیر خو بل څوک د خلاصولی نه شي یو 2 رکعته مسلم راکړه دې غلطه وایي هغه ورته داسې په نشه کې وخندل زه وایي وکړه دا چې سته کومې کپرې یې نه که نه دین داسې 2 لمونځونه کړي دي خو مونځ رانه خلاص کړي نه دي دغه چې دا ارمان دې پوره کوي 2 رکعته ته مو وکړه سلام ګرځی نو بېغمه کوم به دی چې دې په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین او صورت شروع کوي دومره په هیبت چې صورت تیر شو غم د غریب سره چې اوس ممرم په چاله مې وایي پرېږدي مې نه صورت تیر شو نو یو آیات ورته الله ګوره الله ته چې ته ځان سپارې الله به دې مدد کوي یو آیات یې دې ذهن ته راغی امن یجیب المضطر اذا دعا چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وایي بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی دا د آیات معنا ده دا آیت یې ووایي او دې کې دې په مانځه ولاړ دی دې کې یو شاه سوار غیبي راښکاره شو په اس باندې سور دی نیزه ورسره ده د اوسپنې ټوپۍ په سر ده او چې څنګه را په اس را روان دی اوس دا ګنټه خو پې شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا نو هغه ته هم ور مخامخ شو چې زه ځان ته خلاص کړم څوک هم هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوطه وه او چې ویې وو نو اور بل شو او دا سړی پې وسوځېد دی وایي چې ما خو سلام وګرځاو چې سلام مې څنګه وګرځاو نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شوم څوک یې ته شاه سوار ته متوجه شوم ته څوک یې ته خو یې د لوی غمه خلاص کړم او ډاکو دې مړ کړه اوم سوځېد ته څوک یې وایي زه د دې امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم د دې آیت غلام یم تا چې کله په منځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه وایي اسمانونه وجړقېدل الله وایي چې یو فرشته پکار ده زه ودرېدم الله وایه یو بنده فلانکي ځای کې ګیر دی مدد شابه ځان رسوه الله راولېږلم سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي الله به دې پکارېږي په سخته کې بې د پروردګار نه بل څوک دی قسم دې که بچ کړي یو الله به دې بچ کوي او که راته غواړې هم به الله درکوي زه کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې ما نجومیانو لیکلي چې را دې شي مونږ زوی ورکوو او لیکلي ګارنټي کې سات ګارنټۍ سره زوی ورکوم ګارنټي کې سات او باندې راخېجوم ګارنټۍ سره راخېجوم ځکه دا خلک ډېر سادهګان دي ګارنټۍ سره چې ته خلکو له زوی ورکوې ځان ولې نه جوړې او ګارنټۍ سره چې بل له باندې راخېجه خو ځان له راخېجه وکړه او ګارنټۍ سره کامیابي ورکوم نو په کامیابي ستا په لاس کې ده د ګارنټۍ بچیه دا د خدای په لاس کې ده دا زمونږ همعقل خلک دي بس خلک هم ورپسې روان شي یو ځل پېښور کې روان وم یو سړی دا مرغو والا نه دا اوس ختم شوي پخوا به دا ډېر ناستو دي بالي سال سره مرغو والا ناست دی اوس ورسره لفافې پرتې دي زه روان وم چې دا مریض تپوس ده او بې اختیاره زما دې پنسۍ ته یې ګوتې کړې ما ایله کار یې پرېوتم خو خدای ته بچ کړم
وسمره له خدای پیسې درال چاله ترا واچو یو مې کتلو دې مې ولې کاکا ویدل ته چلاشي چې قسمت له ټیک کم یا خدای پاک وسم خواشه مې په سره کرا ورزول په قسمت له ټیک کوم مې ځان له ټیک ته ریپورت پات ناس ته نخلاص شي ځان له قسمت برابر دې شکل ته وګوره ظالم نسوادي پینځه منه په خله کې چولې ښه لاړې د نبی کې غاخونو ته وګوره په موته وګوره او زما قسمت ټیک ما له خدای قسمت ټیک کړی ځان له ټیک زمون خلک دم په مقل نه ځاله بلاسي څوک چاوته لاس دی پالبو لګوري څوک مرغوته ناس دي څوک نه جمعانو پسې ګرځي دغه څه پسې مګر دی روغ صحت مرض لري کول د چا په اختیار کې دي الله بل اختیار کې دا اسباب دي لټه ډاکټر لبم دي دا سبب دي خدا باندې چې ډاکټر جوړ کړم د ډاکټر په لاس کې شفا بالله چي دم بم پدان اچي لا حول ولا قوت الا بالله دم لیکنه دعا بم کې تعویذ بم استعماله چې رسم تعویذي او دمونه بم استعماله او مونږ بم کې خدا به یقیني چې په دې ټولو سيزونو کې اثر څو پیدا کوي الله پیدا کوي زمارونو دا به زمونږ ایمانی او دا به زمونږ عقیده چې دا څومره طاقتونه دي که روغ صحت دی که مال دی که دولت دی که خپل شکل دی که ایمان دی که بچی دی که عزت دی دا ټول الله سره دی دا به زمونږ یقیني چې که بیماری ده که تکلیف دی که مقدمه لرکول دي که د رنځور رنځ ښه کېدل دي دا به بغیر د الله نه بل څوک نه ښه کوي دا به الله ښه کوي دا به زمونږ یقیني چې شیطان نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی د نفس او د خواهشاتو نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی او که دا مونږ عبادت کوو دا ټول د الله په توفیق دی زه به صرف اراده کوم د ګناه اراده به نه کوم د نیکۍ اراده به کوم زه به اسباب لټوم خو دا به مې یقیني چې دا کمال د اسبابو نه دی په دې اسبابو کې طاقت پروردګار اچوي دا به مې یقیني دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو نو رسول الله مبارک فرمایي اصحابي ته وی د جنت د الا ادلک على كنز من كنوز الجنه وی د جنت د خزانون یو خشته خزانه نه درکو ابو موسی اشعري وتی فقلت بلا ولنا يا رسول الله راك كان بلا حول ولا قوة الا بالله او دا بل حدیث چې ما ته وی د مسند د بازار دا حضرت عبد الله بن مسعود دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته خپل حضور پاک کو فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله چې دا دواء من 99 داء دا یو کم سلو مرضونو علاج دی ایسرها الهم او په یو کم سلو مرضونو کې را کوټي بیماری هم دی هم څه ته وایي مې راته وختي معنا وکړه هم ټینشن چې وته مونږ وایو پریشانی چې وته وایو غم ورته مونږ وایو هغه تکلیف چې دا غیر سبب نه معلوم نو دا بهترین دم دی ما درته وخا لا حول ولا قوة الا بالله چې چاته څه قسمه پریشانی دا تکلیف ته غم دی مصیبت ته مقدمه دا جنجال دی لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي او چې چاته څه قسمه ضرورت دی او سیده نو لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي دا د یو کم سلو هغه خطرناک مرضونو علاج زما خبره نه رسول الله مبارک خبره ده یو جامع شي موږ ته د دوه جهانو سردار خي او د جنت د تلو غري یو لوی ذریعہ ده او لوی سبب دی زموږ د بزرګان په یو ټکی زیاتې وسه چې د صلیب 500 کړه د شواروس کې وای یو لس کړه ته مخکې درود شریف وای او یو لس کړه ته رسول درود شریف وای او 500 کړه ته وای په 10 کې ویل شي په 10 کې ویل شي خدای دې چې سړی دې په 10 کې وای په یو ټیم ویل شي په 2 ټیمو کې ویل شي په 3 ټیم ویل شي او العلی العظیم دا الله صفت ده لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا صفت کو سره به ډیره فائدہ بدر کی او کدا وسره نه نو په حدیث کې الا بالله پر راغلی او په بل حدیث کې علی العظیم شته دي کې نشته بلکې شته نو العلی العظیم وسره سو کوئی لا خدا کنه وای نو څه نقصان پکې نشته زنانه ویل شي نارینه ویل شي او دا ځان له وظیفه وګرځوي ان شاء الله عمل پکې ها زنانه تم دور سره په خپل په عمل کوي دا یو قلا د قلا 500 کرتا 500 نه زیات هم په یو سړی ویل شي او 500 زموږ د بزرګانو طرف نه د مشرانو بزرګانو طرف نه مونږ خلکو ته دا یو تلقین دی 500 کرتو نو په دې عمل کوي اولاد د چانی پریشانی وي مصیبت کې مبتلا یا سنور څنګه یا د یو مقصد د حاصلې دلو لپاره لګیا دي د ته دا مقصد نه حاصلېږي هغه لپاره دی وای دا ډیره ښه وظیفه ده او خدای په ملامت منګرو دارنګ ویډیو کانو د لپاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ مهرباني